بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیلا میری متاثر دی پنتون لخوانا نن بتا ته د گرافیک ډیزاین چې کوم اخرنه انسر چې عبارت لا ټایپوګرافي څخه ده دغه وړاندې کوم. انسانو کچر د په ورځنی ژوند کې زیر شو د ټایپوګرافي څخه ډیر استفاده شوی چې د ترافیک علامو څخه نیول تر خوراکي مواد په کوتېګانې پورې یا ډبي پورې چې دغه خوراکي مواد په ډبيګانو کې یا کوتېګانو کې لیکل شوی هم چې نن د کتاب د محتوا چې د دوستانو د ټایپوګرافي څخه جوړ شوی بلبورډونو ډیزاین چې کوم موږ چرته په خارونه کې ګورو دوستانو د ټایپوګرافي یا د لیکلو څخه جوړ شوی. د دې مثالونو څخه داسې ټایپوګرافي موږ تعریفولای شو چې ټایپوګرافي عبارت له فونټ ظاهري شکل او سټایل څخه عبارت دی. بل دا چې څنګه هر ژبه مختلف قسمه لهجې لري دوستانو، لکه زموږ د مشرقي خلک چې د دې لهجه چې د نسبت د قندهار او ارزګان خلکو لهجو ته فرق کوي. وهم چنان د خوست پکتیا او پکتیکا خلک چې دي هغه مختلف قسمه لهجې نسبت د مشرقي خلکو ته یا د قندهار او ارزګان خلکو ته. نو همدارس په ټایپوګرافي کې موږ هم مختلف قسمه لهجې یا فونټ ډیزاین لرو دوستانو. چرته دغه فونټ ډیزاین په اقسام باندې وشو دوستانو، نو دغه ویشل چې دی دا د اناتومي اف ټایپوګرافي باندې دا ویشل کیږي چې تاسو ته یو په یو باندې دغه تشریح کوم چې په ټایپوګرافي اقسامو کې دوستانو موږ څو قسمه ټایپوګرافي قسمونه لرو چې سودانه می تاسو ته راغستي چې عبارت له صرف څخه ده، سم صرف څخه ده دوستانو، سلب صرف څخه ده، راوندډ څخه ده، سکرپټډ ده او بلک لیټر څخه عبارت ده چې راځم تاسو ته یو په یو باندې دغه تشریح کوم. نو اول راځم صرف فونټ ته چې دا فونټ چې د ډیر پخوانی فونټ دی دوستانو چې د اصلي فونټ په سندو کې داسې قسمه شکلونه چې په سور خط سره یا په سور رنگ سره تاسو ته مخودلې نه خطي وي چې دغه فونټ چې د خپل د کلاسیکي لید په خاطر باندې په دودیز او پرنټینګ پروجیکټونو کې ترې استفاده کیږي او عموما د مجلې په کارونه کې یا د اخبار په کارونه کې ترې ګټه غسل کیږي. او دغه فونټ چې د دوستانو یو فونټ فیملی دی، یعنی یو فامیل په شکل باندې په انټرنیټ دنیا کې اویلیبل یا پیدا کیږي چې یو څو قسمه مثالونه تاسو ته په دغه سلایډ کې تاسو ته خودلې دوستانو چې عبارت له ګوټیک څخه ده، ګرافیکس څخه ده، مثال بریکټ څخه ده، اولډ سټایل او داسې نور. دینه پس راځو د سن صرف فونټ فیس ته چې دغه فونټ چې د دوستانو په سندونو کې کوم شکل یا شیپ نخته نه وي او دا فونټ چې د پاک او ماډرن فونټ دی چې عموما د ډیجیټل پالو په سکرین کې ډېر په اسانۍ سره لوستل کیږي چې د ویب پاڼو په جوړولو کې ترې ګټه حاصل کیږي. صرف نه پس راځو سلب صرف ته چې دا تقریبا دا فونټونه چې دي تقریبا په سندونو کې مربع شکل ولري لکه دلته چې تاسو ته په مثالونو کې خودلې او عموما د عناوین یا عنوان په او لوګانو په جوړولو کې ترې ګټه حاصل کیږي. سلب صرف یو بل مثال می تاسو ته راغست چې د عنوان په شکل ترې دلته استفاده شوی چې یو خاص خلای هم چنان دغه ډیزاین ته ورکړي. صرف نه پس راځو راوندډ فونټونو ته. دا فونټونه چې د دې په سندونو کې تقریبا دغه ګول شکل یا دایروي شکل ولري. دغه فونټونه د ماشومان په کتابونو کې په انیمیشنونو کې په کارټونونو کې ترې استفاده کیږي. دراوند نه پس راځو سکرپټ یا شکست خط ته چې موږ په دری ژبه کې هم چنان شکسته خط لرو چې د دې فونټ څخه عموما د واده په کارټونو کې د توفو په کارټونو کې ترې استفاده کیږي چې دلته تاسو ته یو مثال راغسته چې د دې شکسته یا د سکرپټ فونټ څخه په کومه بڼه باندې ترې استفاده شوی چې یو خاص خلای دي ته وربخلې. د دې نه پس راځو بلیک لیټر فونټ چې دا فونټ چې ډېر پخوانی دی په اروپا کې مخکې استفاده کیده او سم ترې استفاده کیږي چې د اولډ انګلیش یا ګوټیک ورته هم ویل کیږي. عموما په افسانوي کتابونو کې د هارر یا وحشتناک فلمونو په پوسټرونو کې ترې استفاده کیږي. دغه مثال لپاره دلته تاسو ته مثال لاغسته دلته وګورئ چې دغه بلیک لیټر څخه د یو پوسټر د وحشتناک پوسټر بڼه باندې تر استفاده شوی او هم چنان دغه نیویارک ټایم مجله چې د یا اخبار چې د دوستانو د دې لوګوم چې د دغه بلیک لیټر څخه استفاده کړي. د په ټایپوګرافي کې موږ بعد اصطلاحګان درو چې اوسو اصطلاحګان می تاسو ته تراغسته دغه یو په یو باندې تاسو ته دا هم چنان تشریح کوم. عبارت له کرننګ څخه د ټریکینګ څخه د او لیډینګ څخه د اول له کرننګ ته کرننګ چې د دوستانو د دوه حروفو ترمنځ فاصله ته کرننګ ویل کیږي
کچرته دغه مثال ته تاسو زیر شي د A او V ترمن دلته کرننګ نه استفاده نه دي شوی چې تقریبا لږ زیات فاصله دا لري لکه دلته لاندې چې د A او V ترمن باندې کرننګ نه استفاده شوی چې دغه خطونه چې دغه حروف سره نږدې کړي چې نسبت دغه ته دغه لاندې مثال چې کرننګ نه استفاده شوی لږ خسته ښکاري نو دا په ډیزاینر پورې اړه لري چې دا کرننګ په کوم سطح باندې دا ځان ته عیاري ترڅو چې په اسانۍ سره ولوستل شي عموما چې دغه کرننګ په لوګو په ډیزاینول کې تر استفاده کیږي د نه پس راځو ټریکینګ چې د ټول لغات یا پاراګراف د حروف ترمنځ فاصله ته ټریکینګ ویل کیږي چې عموما د مجلې یا د اخبار په ډیزاینول کې تر استفاده کیږي چې دغه کرننګ او ټریکینګ او لیډینګ چې ده عموما په فوټوشاپ ان ډیزاین السټریټر او حتی په ورډ کې هم چنان تر استفاده کولای شو زموږ اخرنۍ موضوع چې د لیډینګ دی چې د دوه خطونو ترمنځ فاصله ته چې د دیتا لیډینګ ویل کیږي دلته کچرته تاسو مثال تذیر شي دوستانو A B C اول خط چې دی او بل چې دی A B C لاندې دغه د دې ترمنځ چې دغه فاصله دغه فاصله ته لیډینګ ویل کیږي دوستانو دا د گرافیک ډیزاینینګ ووم عنصر چې بارتله ټایپوګرافي څخه تاسو ته مې وړاندې کړل د نورو ویډیوګانو لپاره د ما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کېږئ تر بیا مو په خدای سپارم خو وخت لري الله پامان